د کور جګ دی انډواله وربه د کور په ساخت موږ د باغ بوټي دي سخت دغه دی هغه ځای پر د ناست وړم چې دغه شان اعظم سي د واج څه د واج عجبه جنجالي میله ده او دغه دی سخت خراب کړی دی او شیټ اولولولولولولولولو سوفلو دا دی یارانو تیار سو یا ورور ته سات سره یې شي معنا اوس د پیسو جنجال سره ادریس $10 ورکړه کوره ودان دا غوښه ډېر هم چې کېدای شي چې معنا د لنډو ګنډه د کباب نه یو دوه درې پر ماتو یېږي چپسه دغه دغه کبابونه دي چپلی کباب دی ابه خټکاري کولواله دغه جېګ معنا په خټو لرو چې وروره تور نس چې د خامک ستنې وګوره چې ماته دنګړو شرنګ دا زرنجان څه په کوالو کو مستر دې زرنجان مونږ یارانو شایست جوړ اس په خیر اس خیرات بیدار اس جوړ سره نن بیا مې الله برابر سوی ده ادریس خانه نن بیا پر کوم زیاده خیر سره سلامونه الله مراوله جوړ په خیر نن خیر نو مې الله پر برابر سوی ده خیر د سمندر غاړه ته زو سمندر غاړه ته سمندر غاړه سم د شپې که د ورځې مازګر خاطر وانیر بالا کشف را ورته مونږ وېسې نشه پر ځین خمخا هو بالا کار خو برابر اسو او د خیر برابر مې یو څوک مو سره برابر سره چې بالا خو یو ترچیب سره برابر کو ها او د خیر سره نو اوس یاران خیر ولا که چیرې پر کومه دي نو زنګون برور بیا به غواړو ولا ونه راغز باندې دغه شوکونه مې الله به معنا سره برابر وکړه نو را سره واسي معنا مېجه پلان ګر شان سره وګورې څنګه شال به ډرکړي هغه به د ښکارا کوچ ده رو په شال سره کپ پر سره 25 اوشي دا والله شاندار رقم خراب شي به ښکارا دا یار پیسې مونږ ډېر په واکه خیر پاکس کې چې وګوره 15 متر چې راس نیم متر پکوره خیر خیر درځو د وڅر ښکارا کو راځه د ښکارا کو ته ادریس خان دغه خلاص کړه دروازه تیرا وو تر وکړه ځانواله یانو والله انسان ولګورو هغه د منظم مسله نه فرغاټه ده پکوره نه دوالو دا کوم سر شاو مخې نه من چې کمه راستو چپه ده وایو والله شامل غواړي دا نه مشي چې دا غواړي دا خاص دا روبو دغه کوي انواله دا 15 متر هغه دا 1 متر نه 1 متر کې سره کې نه راځي والله وسه پکې انواله دا غسه د ملیس خان دی نه نو هغه شو په نور غاټه کنه دغه څه شو د ها چې اوس به خس پک کمزورا اوس به دا به زوم د بل شي به دغه د کباب دا به موږکانو نه ملي خبره نه ده دا شي ولای شان چې دا سپیکلو پراته جوازه لا شرفور شان نه شي نور ښکارا ک نور شان نو شان هغه چې شته دا خو نه تاسو چې دام لا دغه سره واسطه دا له سمو گزارې و بیا له گزاره کې دا خو نه چې دا چې خراګي بالا سبا کې یار به چې شپستا او بکره مرانو بیا خبره نه خرسي درجه نو خلق نه قطع باسي لانه کې یا والله ان شاء الله کار نه دا نور څنګه دا نور څنګه په خدای اکثر ښکارا کې خلق ورته ولاړ پر هغه ټانګېټې شي انواله دا اوس ګور عکس کې دوه پند غټ زه دوه نیکس پر او دوه نیک چغالي ته چوا یار بس خدای دې ته چوا د خامک ستنې وګوره زه خبره ته چوا د خامک ستنې اوس سره اله پاتې اوس په جګ چش پخې اوس غرزوایم نه سو بيسي پر وګوره زاران کله بالا هغه بل وشکارا کدا غاسله دا په قران ته ور دا بر د لیمون ښکارا کوم دا سره کوم په دغه کې ورغه چې وګوره په قران حق رستاو چپانه مې دغه رستا دا و دا د ناس دا و دغه رستاو دا د ناس دغه و دوه کسان پر ناس و معنا لو شو شان ما معنا ګرد ملي شان پرې شو اوس ته ورته وګوره ها په خدای چې شرمې دغه دې بيدا شرمې الله خیر او څه پکې واره یو دغه لا شوی و د علامه وخت ادریس خانه
دا د سر دپاره چې یو ستا او یو د علیشا و دا خوندور شی و نو چې دا هم خراب وي بلد نو باندې کې برج ریپورټونه بروي خلک چې معنا نه غواړي ستا د جې دا کڅوړې و د میلې دپاره معنا پلاستیکي کڅوړې دي نه یو شی مې تیاره نو بالا دغه ځوانان دغه شوکن یاسب لام څنګه راوي دغه ټیمونه دغه ځوانان دغه ټیمونه دغه دغه وینې هلته وینې دا بس تا غټ په ټیمو کې شیان مه راغواړي وینې هغه شی لا نسته غټ کمر باندې تړلی غټ کمر باندې هغه شی لا نسته ته ورته ګوره څونه شیان یې پرې ایښي دي په شرمونه وشرمولو چاره خدای مو په غضب اخته کړ نو بالاخره موټر مو رارهیې کې اوس مو یاران پر لاره چې راځي دغه تاسو دغه منظره در ښکاره کړم دا هم په منظره کې راځي ادریس خانه که نه راځي کاناډا ځای منظره ده ښه چسته سړکان چې درختې ششنګیاوې ممتاز پانا چې اوس دغه دی ژمی دی ها اوس دا تازه پسرلی شروع کېږي بلا که شروع شو نه آفرین اوس دا درخت مرخ پر غوړې وا په خدای هغه درخت چې معنا غوټۍ موټۍ کړي دي او تازه په لګه دي پر ځواني راځي دا درخت نه بېشکه بېشکه ځواني راځي که والله نه الله خو دغه ځواني ده دی بیا دغه ځواني ده نه خطرناک پیژنې پر چیر سو نو او دا وارې به زما مې درست خانه ده شروع به شنګیایي تو ګوره اوس لا ژمی ډېر دغه ژمی نه معنا ډېر د ښه سم وچلې دی ها واو ډېر اوږد سو نو به دا برابر دی دوی هم ډېر خوندور دی سمر ورته وایي بالکل بالکل ډېر مننه شیشکونه به وکړي د خیره ښه سو غوړ وي آفرین نور د خیر سره برابر سوپ به هم را سره زده کړي چې سوپ څنګه پخېږي څنګه ادریس خان ډېرې یارانو ویلی وایي معنا تاسو دا سوپ پخوئ دا طریقه یې نه راښیاست نو د خیره دا د سوپ طریقه به هم در وښیي چې دا سوپ څنګه پخېږي چیش غواړي هغه سامانانات به هم معنا ګره در وښیي د خیره ابالا دغه ځوانان چې نوره پوره کړي دغه جمله دغه ځوانان دي دغه شوقونه دي بېشکه دغه ځوانان دغه سپان دي د خرو څخه د چمن ها د خرو سره چا دا ډایلاګ چې نو د ډېره وخته و خو متایز پانا چې اوس تر نوې کوي ونه دا ډایلاګ خو ما د خرو سره چا دا بل چې کلام دی بل چاته کلام دا سړی خپل سپي بل بل د خدای دوست ها و د خدای دوست آفرین بالا نو لور چې پسې ورځي بالا دغه نور چې نو اوس به دا موټر تاسو ووینئ چې دی څنګه ورکاټي فکر دور واوښتې چې دا به یې ځکړلی وای نه آفرین پلانو خیر دغه زموږ تاسو د کورو خوا د هغه د راورسېدلو نور به کیمره پر دغه ځای بنده کړو نو چې بیا مخته کېږي معنا څنګه کار بېشکه بېشکه د حاجي یاران سره راورسېده بېشکه مصطفی علیکم څنګه وعلیکم السلام په خیره بیداره جوړه خیر په میله کې سمیه خامخا انډواله و بېشکه بخیر په تا ته انتظار و انډواله سړی ته وایي دی به راشي د نور ارام سره دا بل دا دی دا بل مخ پټ هغه ناوکۍ دی دا بل هم معنا هغه رقم شی دی او دا نو ادریس خان دی په جې بلا فرق نشته کار اولمپیکس تاسو ته نه بازی ما آفرین. د بوتل بازی نه شامبرانو درولې د وای څلور دغه ځوانان دغه شوقونه دي نو د خیره معنا میله سره برابر شوی ده دا نور یاران به هم سره تاسو دا منظره را سره بدرګه کړي دا شروع به منظره ده معنا دا نو زموږ ته ډانویلي ورته وایي اوس نو پسرلی بله پرانیو کېدو سو د خیره نو دا چې نو بره بیا وروسته بیا بله عکاسي وکړمه چې پسرلی سو بیا وګورئ د خیره چې دا څنګه نامې ځای دی نو دا د یاران سره راغلي ده یو نیم او پاسو یو نیم بله سره روان یم نو معنا د خیره سره دغه یوټیوب چینل یې سره سبسکرایب یې کړئ د خیره نور دا ښه پروګرامونه لرو بالا زموږ سره پاتې سي نه معنا ساعت به مو سره چیرس نو والا هغه ځوانان دغه شوقونه دي دا معنا ګرد یاران سره راغلي بېشکه یاران دا بالاخره رالو دا چپسان مپسان منسټرو دا بلا به تر به راواخ څنګه دي شادوان بل کم دغه راخ ورسره دغه
دغه کنه د ډرای دی که ټرای دی دا هم نامې دی او یو باغ سپریټ راواخو څنګه دغه سپریټ هم راواخه زمری ملا به نړیواله مخ پر میله ورشوه ملا دغه ځوانان دغه یې شوقونه وي دا سراج هم دی دا غټ کتار ته ګورې د شا ځوان خیر سره د میلې اسباب سره کېږي د میلې دپاره غوښې دي چې هغه څه شي پکې شامل دي دا زرنجان څه پکې ویلو کو مرسډیز زرنجان دي دا ونه د میلې پر چیرته که چیرته هغه دی دا څه پکې چې شا ستا موټر چیرته دی ورک دی وای شا خو چمپونه خو زه ملي ته خیر سره به دا شکونه دي چې بد انسان نه دی بیان جوړ راخوانې ملي ته اوري یو ټاکینګ ټو مای نیګا اوري او دا غوښه مشه په معنا څنګه کار دی ملا دغه ځوانان دغه شوقونه معنا سوپ او باربیکیو معنا تیار کړي سوپ باربیکیو د خیر اپر ملي کې شش سپاش پاونډ او سپاش پاونډ معنا څه دی نه پسې کېږي ما به ډوډۍ هم خوړه ده کنه سپاش پاونډ اواز ما خوړله سوپ هم دی په جاخه او دا دی انکلودینګ سوپ معنا دا په ادارې ورته کې دوه ټوکن مې راواخله ما کې به یو کې باندې معنا څنګه کار او دا به ادارې به کوي مینه ور پردا ځای نه او ته ونی ته او ته هغه دغه ستاسو اس مې ورکړ را ورسره سیده په لار یو سی معنا څنګه کار دی ساري I need some this. Can I add something? which channel is YouTube channel. which one This is It's difficult to say that. this is international channel oh sorry this is جانی ما جانی په درس د غلانج نه کم در شو بیچیر لار مالا دا اقبال فورد سب دای مکو د خیر میدا میدا کاش کدر میزو او دا شی بي راکیر سلام بګه بغل تاسو قرار به پټام نشي ها دا پوند شو سره چیرې ری چا سره کول به پټام نشي وخت بدبختی چې شراخه ځان به انتون کړی انډواله دا په سوی دا نه دا نه په $2.5 الله شری د نن مټر د پاله باندې سیر مټر پاله یا په دغه کې ستا خو په کاسکو کې مشت سره نیولې ده په کورو کې ستا 1000 په جیم دا مانار پنچاري سامان وشکارا کمنه دا جګونه میګونه نه دا گی د پار کړه چې دا گی د پار چې کړه څه پار دا خبره د مژه گیم څه دا پخیر جګ مشت د پاره شدي دا د قبل پلو د پار مینوالو او از مشت یار چیر دی په قران هغه څه څنګه یار هغه ته مهم هغه څوند نه زوی دی ورته زنګ ورو از مر ټینګ یار والا هغه د بهدی مالګه ده دا خو یک بار مصرف ایوانان یو ورکه بل جیب ته بل څه پوکه بل راغز باندې نه غي شوق کوي ونه دا په کاناډا کې ژوند کې دوه درې ټلیفون بغز یو کار نه کوي دا یک بار مصرف شانم نه مناسب کار دی او دا خیر سره کاونټر پر طرف ته جوړوي دا سم مصالحه تا ګلاسونه رانه ولا ګلاسونه ما راخص میانه جدونه غټم نه جکیم نه تاسو کوله نو اسراف ما کو نو دا مساله جاچی نو سره کوم مساله اپ دا دی بیا دی بیا معنا دا غواړي دی اشپاز دا ماشاءالله تکړه دی فرشي پویږي اشپاز کا دی اشپاز کا دا ور واچو چوپ ده کما ده بمبئی مساله کوم مساله نه مې مصطفی بمبئی کې کراچي ولا کنه په پیژه بالا خو کیسه چپاشه ما موږ ما سره وانه دا اشپزان دی ځه ډوډۍ راوځه بل هغه تور واچو کنه روان او د سوپ د پار به دا برنامه مساله چې راواخه معنا په دې 4 شی مکس کنه ته وینې څه دا زه اوسې کیر دا وایي دا بغلنه خوب څه دا برابر دا فوکس لري دا کیمرا د ویډیو کې فوکس پانه کې یار بار دا بغلوش دا د غوا غوړي جمنوالو دا غوا غوړي ویني په کنده څنګه دا نو جزغه انټرنیشنل غوړي دي دا انټرنیشنل غواوي دي
دا اورجینال غواړي ویجه هغه ځای کې بیا داسې رقم لا کې چې بیو کې چې شوي کې داسې غواړه پوډر غواړه پودر څه یا چاینیز مالګه بسام سره وانه کې بسام سره وانه چوي دا نو طبيعي بوټي جاوه مساله جا چې ورته ټول بیدار کی اورې د په خپل پروژه راپور دی کې لا په خپل پروسه په سر کې دا وروا چې دا خو بيخي معنا نه دی او دا مرچک شي چې کیسه د چې د منځه ته ورسي مې د پایپ لا د برابرۍ او د ختمه مې دانډواله یا په دې بیدار کی په خپل دی ولاړی دا پاکستان خلکو سره محتاج افغانان چې خرابي افغانان چې مرچک سره دون نه ځي یار د مجاکا گیم په دې نه په معنا نه چې دا مزاکا کې او دا مژاکا ګلا په $3 چې دا بیا سیده مژاکا کېږي نه اورجینال اصلي مژاکا چې وځي دا به تاسو غو بکشره نو یارانو د سوپ د پاره به دغه مساله راوخی دا مساله چې دا پودر یو مساله د سوپ بیا دا پودر چې دا معنا د سور ته وای د جواری پودر چې دا غجا کورن سټراچ کورن سټریچ پولډر دی می فرانسوي ژبه دا ولا نه دغه کو او فرانسوي ژبه پر پولډر می دا ور کلچر دا ولا نه دغه کو دا ولا نه راخلو واه لږ به په ډیر ما په خو دا نه نور واچو سری و ډیر نه معنا یارانو د باربیکیو څخه هم راوصل دا ولا ګرانه مو خو سکه بلا ضرورت وته اوس به راځم تین پر یو سیخ منواس معنا بل څه ضرورت او پیاز وځه دا څه بلای اور دا تا ضرورت دی دا کوپرا دا یار سونه جراثیم په پخته یار جراثیم دا چې مو ته کیلا بچی نه خورا دا ډاکټر ته راغلی هغه ټول هغه ستا جراثیم به په आवाज ودا سنې معنا څه او دا سوپ ورواچو پرڅوب چې دا خوټې شي نوم دا شي چې دا دی یا غنه جا غاټه په دې کې هغه ټا کار ور پیدا کړ د نامې زوی زوم دا خپل یخیږي تا در معلومه ځای په دې کې پاکستان کجرا پیدا کړل سپاغه باندې چې په شریخ باندې چې مچي اپرین دا چې کار سره پیدا کړ یو کلدار انعام ورکو یو کلدار دا نه دوشي ده دا سوپ یا یار راځه نور شي جيب د پخې کو یار نه دا چې راځه بالا خو نو هغه اقبال پور دی اندواله هغه ځوانای دغه شوفونه څه وګه راځي سوري سلاطه خوري کیا سلاطه نه خوري وا سلاطه نو کله خورو ها سلاطه خوري هغه درې میانه واخد وخت پیاز بالا دا گشنیز بل شرواس او وجه کومه ده وګه قول ته درځه او وجه او پیاز دواړه دا معنا د سبزیجات خو دا معنا دا ترچه زک چې کسو ته وای ما سم نو ما نه زکی د جشانو یار او دا پیاز دی پیاز راوخه وجه او بل دغه وجه په کار ده معنا یو غونی وجه دا راوخه دغه بس د کوچنی نه به خنه مې دی دا په سوده دا غدره دانه سي دا په سوده بل شي ته ضرورت نشته بل وجه گشنیز مساله مالګه هغه مراوغه بل بس بل دا غشان دا چیرې و و څه نه شان چې یانو مالګه مالګه ها گشنیز اقبال پټکس مې وایي کباب مساله ملاب سره راځه رومیان هغه دا شعر د وروره ته څه په دغه مشوره ودا دا دا څه تاسو په خدای ډری وي کړم سراله په اخلم جنګر دونه گاش لري شه دا کم ځای ته ځان وته پر بغل درجه ما جو خورم د سپیپشه واغه دا ور واچو هغه ګاډي ونی سر پیاز دا غسر راکسي په څونه راواغه په کاری ډیر راواخل شه پرېمیوم میانه ورا چوای ما راکې ویډیو زده کوم ویډیو ما ته راکوار وخت معنا مینوالو اول واغه چې اسب لازم ولا اسور کې درواغ وای زمانم کړه اسب لاري څه پیغام لري مصطفی طارق جمیل جو ادریس خو ویني چې نس دې په نس کې ډیر سخت دغه غزا پر دنا ستړم شي دغه شان اعظم سي د واج سی ورازي بل شراب بیا کوچ مرزا زر ډوډۍ یار ډوډۍ څوای و
انار څنګه دی شانه ماده چې سم شوري مینوالو دا ویني د خان کار یو نه شور دی په دغه څنګه کار دا چې شي یې درې مو وي درځي وروره دا ته هم پر خپل پروچه شان ګره برابر سو ته چې برابر دي ته در پچاته وی وبا مو یې وبا بچنداس مکه وبري چاندا سوجي د خیر وبا توجو کوم دی دا دا جو پښپاژو نویش څو پښپاژو نویش دا یې دا پوره ورته اوس به راواخو نو مجبورې ده کیا او والا چشکلی پښتو مونږ ته دا غسر په شو ما اواخ وسنه وخت دی راواخ بلاغه سیاران ډیر دي یاران ډیر جو په ته ضرورت راواخو زی و لری شای ما نه دا واجب سوالات دي سره څنګه حساب دی معنا ولا سردت یار شو ما تاسو کمزور دي یا کوم کار وخت هغه نور بوم په پینځه کا دار جاکه هغه اوس په جیب واچو هغه د دې دا روم درځول پینځه هغه په جیب باندې واچو څنګه یې ای ورور ته سره یې شي معنا و ته پیسو جنجال سره $3 ورکړه کوره ودان دوغان باندې لکه ما چې ما ولې انداز ما په اوري زنان طبيعت مې خراب دی ما انداز نه ما په تاسو په طبيعت کې بوله چې راځي طبيعت مې خراب او چې یار مینوال ولري سي ویډیو کوم بس بلا باندې او دا هم څنګه کار وروره ته اوس د بازۍ لپاره دی دا خو ما دا اوس ما چې ما ته بنگړو شرنګ زنګ وروي دا وبجه دا زراج نه ضرورت دا چې سره چیرس دا اقبال سٹور چې موږ ورالو سودا معنا پښو یارانو دا تلته ټکر څه د ایمرجنسي حالات دی تاسو وینئ چې دغه چپایا ولا نوري ولا دی او ولا بس خدای خپل فضل کې احتیاط کوئ په سلوار مو ولې دا احتیاط څخه کار نه اخلي ولې داسې کوئ
نو دا بلې ارتفاعیه ده معنا دوستانو او دغه دی سخت خراب کړی دی او شیټ دغه دی په جوال کې والی دی دا بل هم والی دی درې دانې دي که څو دانې والی دا نو بالا دغه ځوانان دغه شوقونه دي ځوانان لاړله دغه سوله اوهو جانانه موسم بیشکه از من سرانه تنه سلامونه یارانو ښایست جوړ است په خیر است بالاخره نو راورسېدلو دغه د اور ځای ته دا اور نو اوس دارې سره تازه کېږي که بلېږي بوټي مو هم داسې لږ راوړي بوټي مو هم داسې لږ راوړی دي الباله دا کجیم ورته ناست دی بېشکه ښه مست اور برابر سلامونه وحید جانه په خیره دا نو وحید جان دغه را پخ کوي زه هم را پخ کړی که دغه اور ده تازه کړی دی نو سوپ هم دی را پخې د خیر سره چیرته دا څه کوي دا خو موږ ورور د خوراک دپاره راوړي دا څه په کوي ته اوس کور ته وړې دغه چیز چې پر دا جلال شریف په دې کار دغه دغه معنا مشروبات دغه چیز چې په دې کې دا یادوري ورته دغه ورته کوانو په دې کې جېګونه دي په دا کې غوړي مړې دا پلاستیکي سامان دا خو دغه چې سکاره دي دغه دا انګېټۍ سوه پسې معنا دا ډوډۍ سوه پسې راچېسته دغه دی داسې لیوني بوټي دي دا بوټي نو دا رقم ځای بوټي دي علیشاه دا زموږ د باغ دي موږ د باغ بوټي دي او دا چې راچېرسته دا خو نو دی مصروف دی وعلیکم سلام په خیره بیداره جوړ هغه سره یعنې مله داسې ځان دا وایي د خپل زه نه پکښې راځم دغه موږ د عربو دغه وه هغه د هنډواله دونه نکې راغوښته ده موږ ټول 5 متره ده هغه دونه نکې سره را برابره شوه بس نو مله دغه ځوانان دغه شوقونه دي و خوا خو نو ډاون ټاون دی ښه مست راپورته هله چیشه یوړه چیشه پورته کړي کم نه غواړي نو دا نور یاران ته ور سره پر لارې چې راورسېږي لاره هم بنده وه پر لارې دغه موږ دغه چپسونه دي معنا بېشکه دا ته خورې اوس دا ور څه په کوي دا ور سوځو څه په کو بېشکه دا هغه وچې پښې او دغه تختې دي په پسې دغه ځوانان دغه شوقونه دي اوس نو د بره ته زور راسته چې دا جېګ میګ سره دغه کو ښه څنګه تخته ایښې دي په کوره دا اوس یارانو راغلي د لوش موش مې سره پرېولو دا دغه د کبابو معنا الله نه دا سپینې اوبه دي دا ډبرې مالوې دي داسې خوندورې اوبه دي سره چربتو معنا دا ملاغه ده دغه سوپ ده دا معنا هم سپرېولو معنا دغه ځوانان دغه شوقونه دي نه هګۍ مې ویل څنګه هغه هم نو ارام چې واچول موږ ورته ورته هګۍ راوړو نو هغه منظره او ښکاره کړو تر نږدې که معنا ډاون ټاون دی نه دا کجا ساري وګورو په پسې راچېرسه نو معنا
دا چاړې مو راوړي دي داسې چاړې دي چې لاس واړې لاس نه در پرې کوي نو بلا هغه ځوانان هغه شوقي نور نو 4 څه پېښه ده بلا به راته وویل داسې پر وسر خو دا نور یاران ښکارا کا خواته هر یو وار دی الله وکړي الله سره د یوې سرکې دپاره چې یېرم وه اوس دا رپسرال عجبه جنجالي میله ده دغه سرکه دا توره سویا تاسو ته وایي دا هم راواخلئ سرکه چېرې ده دغه خو به نه وي دغه کوچنی هم ستاسو دغه نامې ده بل څه غواړې اوبه ډوډۍ هله دا سپی دی مور پسې توبه خدای راځه راځه زمره ډوډۍ چیرې وې کومه دي دغه دي دا نه یارانو نه کم پر کم شیان دي معنی هر شی چې خوري دلته په ګران قیمت سره پیدا کېږي په ارزانه نه کومه دي ډوډۍ ډوډۍ څه پکې راځه دغه راواخه اوبه غواړي وغواړي علي شاه راز دا اوبه راسره راواخه زمره دغه کاټن راواخه یا دغه کوم هغه په څلور دي دغه چې دغه به په 5 یار دا څونه ګران یې ورکوي په قرآن اوس مجبوریات یې دغه 12 دانې سمې ده وه ما دغه یادې شه تا ته ما دغه راخسته ګوره ما دغه راخسته مالا یارانو د پوسټې کار څو د میلې پر نیمایي رالو دکان مالا دا ستړه میله I have to pay here there you go دا پیاز ما سره نه خلاصي ډیر واړی کلر په خیر سپیرات بیدار اگر چیز د پاره ورسي دغه لپاره مالا بس ته دا انا ډیر نه غواړي غونو بس ته ما دغه وی په شو یارانو که غواړي دغه کوفته کباب جوړ کړي نو اول به وږه میدا کې معنا بیا پیاز داسې میدا کې داسې بیا به دوی هګۍ سره وای معنا په پیاله کې سره چیر به سره بیا وازوم شوی بس دغه څه ماته وای هم شری کې سره وای او خلاص خبر بیا به سره واخ معنا کوفته مې سره اړې واري او وای چې ور زاغه نو شانوم اگشنی زاغه شانوم را چول کی بیا ګرام کې د आवाज راځي معنا بیا ګرام کې د आवाज راځي معنا دا چکه ماشین دی دوستانو دا ماشین نه دی سلام دا چې هغه دغه کوفته غواړي مساله وکړه دا مساله نه معنا دا مساله نه کوم مساله دی په دغه کولای شي دا به معنا خوندور ده نه وایي سر لاس سره مګره کډواله دا څه کوي دا وته سم داس نه دغه څه زه ما غره کم سره کوم او وجه لاندې دغه پراپورته که وجه علاقه چاینیز مالګه راوړی چاینیز مالګه پیاز خو بیا نه یې ډېر یالر یعنې دغه مې دا که بلاس دی چاینیز مالګه راوړو دلې پرته ده دغه واخ یا دا بل کله شاعر بد کار دغه مالګه به مور واچوي معنا نور جزئیات به وروسته سره شروع چې څنګه باید مکس نو یارانو دا لري وسختوي تر چې برابرو ده دغه ده ځانونه ماده کړي دا د سوپ لپاره نه معنا دا غوښه ډېر هم چې کېدای شي چې معنا د لنډه ګنډه د کباب او کباب خبره دا یو د نه معنا کباب وو نو معنا دغه کوچنی به دغه کوي بیا وبو کې معنا شوی کې څه په هغه وروسته معنا د استاد سره وګورئ سلامونه یارانو شایز جوړس په خیر اس راغلی یار دغه خټکاری کولواله دغه جګ معنا په خټو لرو چې وره تورنس دغه بوټي جانواله دغه توړې نه
موږ به دغه طریقه ورته دغه کړله انواره مال سړی ته راڅه وروره خټ کاري ورته وکړه خټ خو نسته خو بالا په یو کونج کې مو پیدا کړه ډبرې لاندې نو اوس انواره داسې دستکلې مو ورته واغوستلې دغه لانج و معنا بانج و سربیرن و بغل معنا کیمرمین ورته رانږدې کړه داسې دا پر وموښلېږي او یاره ماز دغه خړ رنګ واخې هم څه دی نه او بالا بیا انشاءالله دیګ په ډېر څه نه تورېږي اوس داسې تو دغه دې کړي راوجغ موښلول بالا مان ته راسه دغه ټریک چې دی دا به د دې سره هم شریک یم چې دوی هم مره په میله کې په یاد معنا د یاده نه یې وتلې دا څه پسې راچېسه خبره ده ښه سم پالش مالش ورکړه داسې دستکلې مسکلې ورته پیدا کړل واله بله کم نه نه کوي سخته باد شو پروګرام تو ور گیا لاندې خوا یې موټور دغه کوي او لاندې خوا به مو توره کو معنا د خبرې ښه دی یاره داسې نه وروره زموږ لاسونه به را دغه کې او جیک پاکېږي بیا څه پکې د کور جیک دی انواله وره به د کور پسې اخیستي داسې ښه سم پالش مالش ورکړي بیا یو باد ته کښېږدئ چې د غسې ونه څه ورته وایي وچ صفر بره بیا څلېږي بس ولا پر بندوه هغوی نه معلومېږي چې دا اوبه د عجبینه پر ایښودو شولې اوس دا غوښې وراچوو د خیره سره بېشکه بسم الله الرحمن الرحیم دا چې نو سره وایښېدلې بالا بیا نور ترچیب وروسته برابر و څنګه فرید خان دا د بېشکه یاران ګرده رسېدلي ورته ناستې دا ورته یک چک چک اشپزان خو ګرده حسابېږي مله او متاسفانه چې ادریس په موټر کې بیده دی ونو ولې ور وتلې نو ولې ور وتلې دا پورته کې برداشت الله صاحب سره راوستلې ونو ولې ور وتلې دا سیاران داسې انچکه وربالي دا د خټو د غچو مونته برابر کوي وینه بیا جېګ نه سوځي اوهو دا بیا معنا د چیش د کبابو دپاره هله راوړه لټر ورکړي دا د کبابو معنا سکارجه د خیره اینجا جایداره معنا دا دی وینه سه داسې غوړه لمبېږي دغه معنا داسې فل راپورته سکارېږي معنا دا بل ور ير نه کوي شغال دی شغال چمونه کوي را کمزوري دا نه بیا ګره پاسې بلا پرېاړه لري یا دا رزاختان تر چې برابرون او دا بلا جزوان به تل تختاري ته ودرېږي دغه وکه هغه ما دا غوښ دین راځه کدا کوچنی غاپی ورواچو بارد د یار ستا غم نه خیر هغه دغه راوړو ګوتې وا به شک دا کار نه کوي دا معنا څنګه کار اوف اولولولولولولو دا چې دا ژبه جوړ په خاخه کړه نور څه خان ستا ولې نسته هغه کې مستاره که به څه کوو ستکیر اوس وامه پر دا پودر جوړ واچولای شي ونه به شي نه سره برابر دل بلا می دا به شک د وایس دا نو څونه قدر وراچه دا که خپل اندازه به وراچه که جار څونه وراچول دا پودر هغه انت به اوسب ته ګورو دا یو ګلاس نه خشتوم دا به شه سم سره خش کیاوه دا به داس صوبه به کې سره ګاټ وسه وبلر چې بالکل او مکو
مکه وزوري ما نو دا چې دا دغه مو داسې پر دغه کړي دي په واج اوبه هم راایښېدلي دي وره چې کوټاره دی او دغه چې دا دغه چې چپسه دغه دغه چې کبابونه دي چپلی کباب دی بل څه چې ورته وایي کوم مین سره دغه کوه دغه دي دا اوبه دي د هګۍ دپاره شیشه دا کباب معنا دا هګۍ ور واچو کرار ور واچوه دا کرار ما چنه کې هلک ګرده مې الله به دې ور دغه کړې ګرده ورخطا که نه به وخوره شه خوړه څه شه ته ونیسه زموږ مخکې وخوره شو بالا ګرده دغه څه خورې نو دا به څنګه خوند کوي یاره دا وخت چې زنګونه راسي په د کار په وخت کې مازی ورته وایه ورته اخته یو دا د اختر یې تر چې برابرې دا نو اخوا موسم دی بېشکه دا دلته نور هم راغلي دي بلان او دغه ځوانان یې دغه شوقونه دي دا چې راچېرته دا انجیان دي بلان او نور کاشو به ګرد شو دا اوس ته خورې پرېږدې نه دا خو چې سمه نه ده کړې یار نه راوځي دا ستاسو په وړاندې تاسو ګورئ چې دی د هګۍ څنګه خوري دا نو به ژوندی بېچاره بیا که یو ښار ته ووتې او دغسې دا څنګه راتوی سوه نه بلا لاس بوتل یو شی نه غواړې پر سر یې دغه که وروره نه یو دوه درې پر ما تویېږي نه تېوېږي ځه اولولولولو داسې خره خلک وایي ته کومه ده نه راتویېږي ولا د واجې څه چېره چې کړه بېشک بېشکه دا بالاخره دا غوښه چې دغه شولې ښه مو سره وایښولې نو بره بیا دغه رقم اوږدې سره دغه کوي بیا په دسترخوان کې ښه خوند کوي دغه مغه غوښه دي د چرګ غوښه ده دا نو وایښېدلې اوس نو دی سره دغه کوي دغه خبره زه به ګیلاس ته راوړم بندانه ته ضرورت سوفلو دا د یارانو تیار سو مانان خبرې مازې بیا خورې او کباب نو ولته پروت دی بلا مازې خورې یار بېشکه بلا دغه ځوانان دغه شوقونه چې پلې وای دا څوک داسې رالي مانا بېشکه او بېشکه شکون نه دي مجازونه دي دغه ځوانان دغه شوق